السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، یو څو ورځې مخکې د خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله مور او پلار په لنډ وخت کې وفات شو، چې هغه د خپلې مور په جنازه کې یو بیان کړی و. دغه خبرې تاسو دلته واورئ، بیا زه درته یو څه خبرې کوم. وایي خوب وینم چې دوه نفره راغله، ویې چې د خلیفه صاحب د والدې جنازه حضرت پیغمبر علیه السلام وکړه، او دوم دا خوب وینم چې لمر په سجده یې الله تعالی ته د خلیفه صاحب د والدې په باب کې الله ته زارۍ کوي. لمر سجده باندې او خدای متعال ته د دې په باب کې زارۍ کوي. دغه د موږ دپاره یو لوی تسل ده، ځکه خوبونه بشارات دي. دا چې داسې بشارتونه رب کریم موږ ته کوي، خو د موږ ذوق ویني چې دی به وارخطایي چې د زوی څه تسلي وشي. بل ملګری راته وایي د نور مشایخ صاحب مبارک په زیارت مبارک کې ناست وم، وظیفه کوم، په وظیفه کې ویده شوم چې خوب وینم نور مشایخ صاحب مبارک وایي تا ته تسلي درکوي او درته وایي چې د والدې سره د رب کریم ډېره د رحم معامله وه. دغه ویډیو د لیدلو سره په ټولنیزو رسنیو او په میډیا کې یو لویه غوغا جوړه شوه. ځینې خلک راجګېږي، هغه وایي دغه شرک دی، او ځینې وایي کفر دی، او ځینې وایي چې دا بدعات دي. اصل کې هغه څوک چې هغه اصلا د کفر او د شرک او د بدعاتو په تعریف هم نه پوهېږي، هغوی هم په دغه ویډیو باندې نیوکې کړي دي. او د زویا نیوز یا نورې هغه منافقې رسنۍ چې هغه د کفر د طرفه اکمال کېږي، هغه راجګېږي، پوسټ ورته کوي، او یو څه کسان د علماو په نوم، د شیوخو په نوم باندې د خپل حسد او د عناد د وجې نه هغه راجګېږي، په کمنټونو کې داسې لیکنې ورته کوي چې دغه کفر ویلی دی، دا یې شرک ویلی دی. اصلا د کفر او د شرک په تعریف باندې هم دی نه پوهېږي. نو دغه تعبیر د خوب ته که موږ وګورو یا دغه خوب لیدنې ته که موږ وګورو، په شریعت کې کوم اصل موږ ته لري او که نه لري، نو اول خو په دې باندې خبره باید وکړو. الله جل جلاله قرآن کریم کې د حضرت یوسف علیه السلام خبره بیان کوي: اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام هغه الله جل جلاله د هغه خبره بیان کوي چې یوسف علیه السلام خپل پلار ته یې وایي مو په خوب کې 11 ستوري، لمر او سپوږمۍ مو ولیدو چې هغه مو ته سجده کوي. یوسف علیه السلام د الله پیغمبر، الله د خبره نقل کوي چې لمر ده ته سجده کوي. نو نن که خلیفه صاحب دا بیان کړی دی چې هغه یو څوک د ده مور او پلار په خوب ویني چې لمر الله ته سجده کوي، د ده د مور او پلار په باره کې دعا غواړي، نو دا هم بیا څه بعیده خبره نه ده، ځکه قرآن د دې شاهد دی، قرآن د دې قایل دی. نو د نن زمانې یو عالم که د دې قایل شي هم هغه د شریعت مخالف خبره نه ده. دویم، د دغه خوب تعبیر هم کوم شرعاً کوم مشکل نه لري، ځکه د خوب معبرین کوم علما چې دي هغه فرمایي وایي لمر په خوب کې لیدل دا د امیر المؤمنین په معنا باندې دی. د وخت امیر هغه یو چاته دعا کوي، که یو څوک خوب کې لمر وویني چې هغه دته دعا کوي، نو دا معنا چې د وخت امیر المؤمنین دته دعا کړې ده. نو دا د خوب تعبیر هم شرعاً څه بد نه ده. نو ولې یو څوک راجګېږي، هغه په دې باندې نیوکې کوي چې دا کفر دی او دا شرک دی او دا خرافات یو دا عاد یو دا دی. اصلا دغه خلک د عناد د وجې نه، د حسد د وجې نه دغه خبرې کوي. اصلا د هغه خلک چې هغه کوم منافقې رسنۍ دي، د هغې نه د مونږ ګیله نه کېږي. دغه کمنټونه تاسو وګورئ، د دغسې یو څوک چې هغه ځان ته شیخ الحدیث او عالم یې، د هغې نه د خلکو ګیله وشي چې ولې ته چې ځان ته عالم ومویې او ته دغسې کمنټونه کوي او دغسې خبرې کوي چې دا په دې عقیده باندې به جنت ته لاړ نه شي. جنت ته تلل هغه ته به وایي د دوی په لاس کې دي چې په دې باندې جنت ته نه شي رانتلی. ولې چې دا عقیده کې خو بیا د مونږ نه عزت زیات پیدا کوي. په دغه حالت کې خو د مونږ نه دی ډېر په زیات عزت کې دي، زیات شاګردان نه لري، او د خلکو تعاون او مرسته هغه د مدرسې پرمختګ کې هغه د مونږ نه زیات شوی دی. نو ځکه بس دغسې فتواګان ورباندې کوي. او د چا چې دغسې یو پلار وي، تاسو په اخره کې د خلیفه صاحب دغه یو لنډ کلیپ واورئ خپل پلار په اړه باندې، د چا چې دغسې مور او پلار وي، نو ولې به د هغه په باره کې لمر سفارش نه کوي، او ولې به د هغه په باره کې نبي علیه السلام سفارش نه کوي، او خلک به ولې په خوب نه ویني چې د ده جنازې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ردرېمي.
ځکه خوب چې دی هغه 46مه حصه د نبوت ته د وحي 46مه حصه ده. نبي علیه السلام فرمایي د ما د مرګ نه وروسته وحي نه ردرمي، وحي قطع شوي ده مګر صرف مبشرات دغه زیري پاتې شوي چې هغه نیک خوبونه دي. نو دغه نیک خوبونه هغه زیری د دې دی چې چا دغسې بچي روزلي وي، چا دغسې علما دغسې زمن روزلي وي، نو د هغه مور او پلار جنازې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارواح روح حاضرېږي او د هغه په باره کې به لمر او سپوږمۍ الله ته دعا کوي او مغفرت به ورته غواړي. ما پلار ډېر نیک سړی د الله تعالی د دنیا او آخرت ښه کړي، خو علم یې نه ده کړی. ځکه پلار یې کنکوني کې مړ شوی، مور یې په کنکوني کې مړه شوې، تره یې نه درلود، ورور یې نه درلود، یوه مېرنۍ خور یې درلوده. هغه هم بله ورځ خبر شوم د اوسو شپو کې وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي. نو بې علمه یې وخت تېر کړی، ځکه چې یو سر 7 کلن د پلار نه پاتې ده، د مور نه 1.5 کلن غالبا پاتې ده. چې کله لوی شو په هر څه پوه شو، موږ خدای پاک اولادونه ورکړه. 5 زمن موږ وو، 5 سره یې علم توقف کړی و، 5 سره ده به مزدوري کولې، روزانې به یې کولې. یو ورځ چا ورته ویلي وو چې دا ټول دې ولې علم توقف کړي؟ وایي ما د الله سره وعده کړې چې په ما خو عمر برباد تیر شو، خو که 100 زمن دې خدای راکړه زه به علم توقف کوم. ولې؟ که فکر مې افغانستان کې یو وخت کې محتسب به یې ورته ویلې په جوماتو به ګرځېدو، د ظاهرشاه په دور کې په خلکو بې لمنځونه تېرول. پخوا و دا د حکومتو د طرف نه وي، خو هسې کار نه کوي. کنې اوس هم دغه شعبې شته. وایي جومات ته راغی چې پوښتنې یې کولې، د اکثرو خلکو لمنځونه نه و زده. که 100 زمن دې خدای راکړه زه به علم توقف کوم.